په افغانستان کې تازه میوو موسم دی. په دې موسم کې دا میوې مخکې د تورخم او سپین بولدک له لارې پاکستان ته لیږدول کېدې، ولې اوس چې د یو خوا د تازه میوو موسم را رسېدلی، بل خوا د تورخم او د سپین بولدک لارې د پاکستان د حکومت له لوري تړل شوي. دا لارې یوازې د افغانستان لوري په وارداتو باندې بندې دي، بلکې د پاکستان له خوا نه لا هم صادرات روان دي او کېږي. ملي سوداګرو په دې تړاو باندې شکایتونه کړي دي. دوی ویل دي که چېرته دا ډول لارې بندې سي او حکومت په بدیل لارو چارو باندې هم غور ونه کړي، نو 80% به په افغانستان کې کرنه زیانمنه سي او د هغه ترڅنګ به ملي سوداګرو ته هم په میلیونو ډالر زیان ورسېږي. سلامونه او نیکې هیلې قدرمن لیدونکو، زه عصمت ترک یم او په دې خپرونه کې له ما سره ښاغلی حاجي میرویس حاجي زاده د کرنې او مالدارۍ د خونې مالي رئیس او یو تن ملي سوداګر را سره د بحث باندې کوو. د هغه ترڅنګ ستاسو نظریات او ستاسو اړیکې به هم را سره وي. حاجي صاحب، تاسو ته راڅو لومړی که راغلاست وای، که چېرته بحث له دې ځایه نه پیل کړو، ولې پاکستان دغسې یو عمل کوي چې کله په افغانستان کې د تازه میوو موسم را رسېږي دوی د سپین بولدک او تورخم لارې تړي او افغان سوداګر د مالي زیانونه اړوي؟ مننه تاسو نه، ژوندی اوسئ. د ستاسو مینوال د ژوندي تلویزیون ته ټولو ته د زما سلامونه ورسېږي انشاءالله. ښه خبره ده. اصول خو د تجارت داسې ده چې ټول تجارت د ټول دنیا کې بل مثل ده، مګر بدبختانه افغانستان کې دا بل مثل تجارت نشته. تاسو شاید یاستئ چې 2 میاشتې 3 میاشتې کېږي چې موږ پاکستان نه واردات لرو افغانستان ته. هر څه چې پاکستاني هغې ته چې افغانستان ضرورت یعنی د هغه واردات شته، مګر بدبختانه په دغه 2 میاشتو 3 میاشتو کې د افغانستان صادرات بل قطن پاکستان ته تر اوسه یو ګاډی هم صادرات نه دی شوی. دلته دلیل لري. په څه دلیل؟ ولې نه کېږي؟ آیا دا حکومت نه ده؟ آیا هغه حکومت ده د هغې هر څه راځي هغې ته هر څه اجازه ده، مګر بدبختانه د زموږ صادراتو اجازه نه ده. باید افغانستان حکومت د پاکستان په مقابل کې باید همداسې بل مثل تجارت ورسره وکړي چې لاره د بدیل موږ ورته پیدا کړو. حکومت لاره د پاکستان د بدیل راته پیدا کړي. ولې حکومت بالمثل عمل نه کوي؟ دغه ترڅنګ د تجارت او د صنایعو وزارت نن ویلي و که چیرې موږ بالمثل عمل له پاکستان سره کوو، په افغانستان کې به بازارونو کې نور هم د توکو بیې لوړېږي او افغانستان خلک به له ستونزو سره لاس او ګریوان وي. یعنې دوی په خبره باندې چې موږ نسو کولی بالمثل عمل ورسره وکړو. تر څه وخته پورې دا افغانستان خو یو زراعتي ملک ده، تر څه وخته پورې پاکستان خوله ته به ګوري او د پاکستان په خبرو موږ به کوو؟ حکومت د زمونږ او د پاکستان حکومت ډېر طریقه لري. نن سبا د زمونږ حکومت د افغانستان تجارت سیاست ته اړولی. د افغانستان سیاست او د پاکستان سیاست په منځ کې چې هره خبره یې، مګر افغانستان تجارت یې ولې ورته ضربه ورکړی؟ یو تاجر نشي کوی نن چې د زمونږ فصل د میوو د فصل د سبزي د موږ ته اجازه د صادرات نه راکوي، مګر د ستا نه هر څه راځي چې ما ته اجازه نه راکوي، نو ته څنګه د خپل صادرات ما سره کوي؟ ته ولې د زما د خاورې د منځ نه ټول اسیا میانه ته د خپل صادرات کوي؟ مګر بدبختانه د زموږ فصل د میوه ده، زه د ستا ټولو ته اجازه درکوم، مګر ته د زما انګورو ته اجازه نه راکوي، ته د زما انارو ته اجازه نه راکوي، ته د زما زردالو ته اجازه نه راکوي، ته د زما نور اقلام د صادراتي ته اجازه نه راکوي. ولې؟ ته خو د زما ګاونډی یې، ته خو د زما ډېر نږدې همسایه یې. ته ما ته وکړه چې زه تا ته وکړم، مګر همیشه پاکستان د خپل د نفت د خاطره، د خپل د منافع د خاطره زمونږ د فصل د موسم په وخت کې د خپل ګټې ته ګوري، یا تعرفه د ګمرک را باندې جګوي، یا ستونزې راته پیدا کوي، یا موټر د سبزي چې لاړ شي تورخم کې 2 ورځې 3 ورځې درېږي، چې زړې وشو لاره خوشې ده، چې زړې ونه شو لاره بنده ده. مننه حاجي صاحب، یو اړیکه راخلو. سلامونه او نیکې هیلې. څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. مننه. تازه میوو موسم دی، د پاکستان لارې بندې دي، همدا موضوع ده په خپرونه کې خپل نظر را سره شریک کړئ. سلامونه تاسو ته مېلمه ته. دغه د میوې موسم چې کله کېږي په افغانستان، دا هر وخت چې د میوې موسم کېږي دغه وخت کې بیا لارې بندېږي، بس دې دولت غم وخوري
السلام علیکم نو څنګه نه ډیره مننه خیر یعنی حاجي صاحب دولت نسی کولای چې له پاکستان سره سیاسي او تجارتي اړیکې بیل کړي یعنی همیشه د پاکستان او د افغانستان تجارتي اړیکې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سیاست تر اغیزو تر تاثیراتو لاندې وي هغه هم د سیاست چې افغانستان هیڅ بالمثل عمل ورسره نه کوي او دوی چې څه کوي او غواړي هغه کولی سي او موږ چې څه غواړو یا زموږ سوداګر تجاران همیشه دې او دې ته ورته ستونزو سره مخ وي په دې ارتباط د حل لاره څه ده یعنې حکومت باید څه وکړي څو کاله کېږي چې افغانستان حکومت پاکستان سره سازش کوي مګر زه تاسو ته وایم چې دا په سازش نه کېږي لږ زره سره توکمه ورته په چقه کې ورته یو سوره اشاره ورته ورکړي آیا دا حکومت نه ده آیا دا مملکت نه ده آیا دا وطن نه ده په خدای مې دې قسم وي چې د پاکستان لاره بنده شي بالخصوص مونږ خو پرونه پورې ویلې اټک پورې د زمونږ ده مونږ خو د اټک دعوا کوله نن تورخم کې مونږ صلاحیت نه لرو نن د خپل په وطن کې مونږ صلاحیت د صادرات نه لرو چې نه پرېږدې خو مه پرېږده خو ما تا ته اجازه نه درکوم چې ته د زمونږ په لاره د حکومت ته وایم چې حکومت ته $200 د خاطره ته ټول اسیا میانه ته د پاکستان اقلام د صادراتي هر څه ته اجازه ورکوي $200 ورنه اخلي $500 د زمونږ سرکونه دا خرابوي خو مه پرېږده ورته 80% چې لاره بنده وي 80% تاوان پاکستان ته ده 20% افغانستان ته ده چې بنده شي دې حالت نه تاجرانو ته ډېر ښه ده نسبت په همده حالت چې یو ورځ بنده او 3 میاشتې خوشې ده او 2 میاشتې بنده دې نه چې بیخي بندي تاجر ته ښه ده په دې چې د اجر د ده بدیل د لارې پیدا کړي زه حکومت باندې غږ کوم چې حکومته او پاکستان نه پاکستان و جناب رئیس جمهور تا خو ویلي چې پاکستان ته موږ نور اړیکه نه لرو نور اړتیا نه لرو چې نه لرې بندې که هغې ته اجازه ورکوي چې راشي ټول مارې 3 میاشتې کېږي مګر بدبختانه د زموږ چې موسم د فصل ده 2 کیلو پیاز په 10 افغانۍ نن خرڅ شوی یو دهقان چې 2 کیلو پیاز د ځمکې نه راټولم کي نشي پوره کوی 2 کیلو بادرنګ نن سبا په 10-15 روپۍ خرڅېږي تاسو هندوانۍ سرنوشت ته وګورئ ام راځي مالټه راځي کیله راځي هغې ته د زموږ څه ضرورت ده د زموږ ضرورت چې ده تا ته خو تل د زموږ صادرات ته اجازه راکړه سبا بل سبا رومي راځي رومي ته چې ته پاکستان اجازه رانه کړي دا دومره رومي سره دا دومره دې سره موږ څه وکړو فی کیلو رومي به په 1 روپۍ خرڅېږي په 1 افغانۍ به خرڅېږي د ده سرنوشت بدبختي د کوم ځای نه شروع کېږي بدبختي د دیهات قصبات د کلي د اطراف نه شروع کېږي هغه سړی چې 10 روپۍ پیاز خرڅوي یا 40 روپۍ پیاز خرڅوي هغه خو سبا کور و ماشومان یې ډوډۍ ته ضرورت لري هغه ټول عمر تیلو باندې اوبه اخیستي اوبه په تیلو لګولي دي قرضداره شوی دا ټول عمر پکې خشاوی کړی مګر بدبختانه چې موسم راشي یا پاکستان ورته لاره بندوي پاکستان د زموږ تجارت هندوستان سره نه غواړي باید حکومت د ده بدیل چابهار دې لارو ته موږ ته ستونه پیدا کړي لاره پیدا کړي سهولت راته رامخکې کړي تاجر وشي کوی چې د چابهار د لارې نه د اسیا میانه د لارې نه د ازبک د قزاق د لارې نه موږ وشو کوی شوروي ته صادرات وکړو مننه حاجي صاحب بیا مې یو اړیکه راغلو سلامونه او نیکې هیلې څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې غږ هم راځي خپل ځانونه راته معرفي کړي او تازه میوه موسم دی پاکستان لارې بندې دي تجارانو شکایت لري خپل نظر هم په دې تړاو سره شریک کړئ مننه خپل نظر هم را سره شریک کړئ دا نظر ده د امیر پادشاه چې دا لر نه ده دا ښځه ده لر بالومر وګرځه مننه نور کوم پیغام لرئ نور دا دروازه وربنده کړه دا ښځه په باندې لګوي مې دومره نر نشته چې ښځه ده په دروازه خپل نظرونه را سره شریکوي دې خپرونې له تاسو کولی شئ خپل احساسات خپلې خبرې تر نورو هیوادوالو پورې ورسوئ حاجي صاحب بله موضوع حکومت ډېر تبلیغات کوي او له دې نه وړاندې هم د حکومت لوی لاسته راوړنې بلل کېدی چې چابهار بندر له لارې موږ کولی شو نړۍ سره تجارتي اړیکې ولرو د هغه تر څنګ له ازبکستان سره په دې وروستیو کې تجارتي اړیکې ښې سوي یعنې هغه بدیل لارې نشي کېدی که نه هغه یوازې تبلیغات و نه هغه بدیل لارې کوی شو کیدای شي چې وشي مګر دا ټول هره چې لري حکومت ته راړي باید زمینه راته حکومت مساعد کړي تجار څومره کوی شي تجار دومره کوی شي چې وی کري وی ریبي راوړي بازار ته یې عرضه کړي مګر تجار نشي کوی چې ازبکستان سره خبرې وکړي چې ته راته راکړه دا وزارت د خارجي تاجکستان سره ازبکستان سره خبرې وکړي دغه تیر ګاډي چې دي موږ په ټول افغانستان کې 50 موټره د یخچالي نه لرو چې موږ صادرات وکړو
خو نه لرو، نشته، سهولت راته نشته. تجار نږدې چې لیدلی دا پاکستان یې لیدلی، نور بیچاره د سترګې پټې دي ورته. دهلیز د هوایي ده، دهلیز په هوایي کې 80 تنه په هفته کې څومره، هغه یو هفته مخکې ورته په نوبت چې تا ته درکړي، اخرم څو تنه، 2 تنه، 1 تنه صادرات درکوي. دا د افغانستان صادرات، دا اقلیم زراعتي ملک ده، دا په 1 تنه 2 تنه د صادرات د دهلیزو هوایي باندې نه کېږي. مونږ ته باید ترانسپورټي لارې پیدا شي. مونږ کولی شو چې مسکو ته د خپل انارخي صادرات کوو، مونږ دغه بادرنګ کولی شو چې قزاق ته صادرات کوو، مګر زمینه راته څوک مساعده کړي چې مونږ خو نږدې پاکستان لیدلی. خدای دې داسې دا د پاکستان دروازه بنده کړي چې تر ټول عمر دپاره دې بنده کړي. دا ورور چې مخکې په دې تلیفون کې درته وویلې چې په قهر و غضب و، د دې حق ده. دا به کوم دهقان وي چې دا خبره یې کړې، دا مجبور ده. دا وایي ځمکه چیرې سوځي چې اور په سر وي. وخت چې اور یې په سر نه وي، نور د سوځېدو د حالت نه څوک خبر ده؟ دهقان نن سوځي. تاسو په خدای باور وکړئ چې 6 میاشتې نور دغسې لاړ شي، دا قرنطین، دا بدبختي د دهقان، دا حالت، دا حکومت مجبور ده. دهقان څه وکړي چې پیاز په 30 روپۍ خرچي، روني په داسې سبا بل سبا روني کړه، دا مجبوره. دا خو مصرف ده. دا خو ګاډی نه ده چې قرنطین وي په کور کې او تیل نه خوري مصرف نه کوي. دا چې په کور کې وي خو انسان مصرف کننده ده. دې ته مجبور ده چې لاره پیدا شي. دا مجبور چې پیسې ونه لري، مجبور ده چې لاس واچوي طالب ته، مجبور ده چې لاس واچوي داعش ته، مجبور ده چې د زمینې نه مساعد چې پرېږي چې پیازو صادرات نشم کوی، د انګورو صادرات نشم کوی، دروني صادرات نشم کوی، زمینه راته مساعده نه ده، مجبور ده چې کوکنار وکړي. نو لاره یې څه ده؟ نو لاره نه لري. مننه. بیا مې اړیکه راخلو. سلامونه او نیک هیلې. څوک له کوم ځای نه مې اړیکه نیولې؟ تاسو ټول ګران محترم لیدونکو ته سلامونه. خدای پاک دې کیسې جوړه وکړي. ډېره مننه. خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر هم راسره شریک کړئ. زما نوم مقدس ده د کابل نه. مننه. خپل نظر هم راسره شریک کړئ. تازه میوه موسم را رسېدلی دی، پاکستان لارې بندې دي او حکومت بدیل لارې چارې هم نه لري، سوداګر شکایت لري. ډېره مننه محترمه وروره. دا ټوله ملامتګي د حکومت د افغانستان کې ده، ځکه چې د حکومت په دغو د پاکستان په تجارانو لارې بندې کړي، د هغو همالته اقتصادي ضربه ویني. خپل حکومت ته وایي چې مونږ اقتصادي ضربه لیدلې، ځکه چې د هغو هم موږ ته لارې خلاصوي. کله چې د افغانستان د پاکستان تجارانو ته ضربه ورسېږي، د حکومت یې موږ ته هم لارې خلاصوي. دغسې چې حکومت څه نه وایي، د موږ هېواد کې کوم تجاران چې دي دوی ته ضربه رسېږي، دوی هم خپل مالونه د ملت ته مجبوره دي چې قیمت یې کړي، ځکه چې دوی هم زیان سره مخ دي. ډېره مننه. خیر سي. ډېره مننه. کور مو ودان. حاجي صاحب، یعنې مخکې مو یادونه وکړه چې چابهار بندر همدارنګه له ازبکستان سره تجارتي اړیکې چې په دې تړاو حکومت ډېر تبلیغات هم کړي او ویل کېږي چې دا د حکومت تر ټولو لوی لاسته راوړنه دي. ولې تاسو وایئ چې په هغو لارو کې لا تر اوسه پورې هېڅ سهولتونه نه دي برابر، لا هم له هغو لارو تجاران نشي کولی چې خپل توکي صادر کړي، نو بیا هغه تبلیغات په څه معنا او د عمل په میدان کې هېڅ نه دي سوي؟ زه خو تمه نور حکومت ته ډېر شکایت نه کوو، په دې چا څه هم ویلې ګټه ونه کړه، خو زه ملت باندې غږ کوم چې ملته د خدای په خاطر یو دانه هم اخلئ په 40 روپۍ، یو دانه هم اخلئ په 40 روپۍ، ما اخله دغه هم یو دانه هم نه، یو دانه هندوانه واخله 50 روپۍ، چې لږ زره مالګه واچوئ کور دپاره هم ښه ده. دا یو دانه جنسنګ ته تاسو ګورئ، دغه انرژي او شیان په دې ټول مطبوعاتو کې ګورئ، ټول همیشه رکلام کوي، ټول اعلان کوي د خپل د ګټې د خاطره. یو دانه انرژي بوټل چې تاسو په 100 روپۍ اخلئ، ما اخلئ د خپل پیغام د خاطره خیر د 2 دانې هندوانې واخلئ، د خپل پیغام د خاطره هندوانې واخلئ. راغلو چابهار لارې ته، چابهار لاره یو دانه د 2 دانې کشتیانې د افغانستان په اړه کې دي، هغه هم کله یي کله نه یي، څه مشکلات ولې حکومت لاره ده که حکومت وغواړي کولی شي له هغې لارې تجاران ته زیات سهولتونه برابر کړي، ولې هلته سرمایه‌ګذاري نه کوي؟ خو ودې کې کوم حکومت وروره، زه درته وایم چې 3 میاشتې کېږي چې موږ یو پاکستان ته ورته مخ اړوو، دا یو پاکستان سره خبرې نشي کولی چې پاکستان سره خبرې وکړي چې موږ ته یو لاره پیدا شي. موږ د واګې په بندر، واګه بندر موږ ته نږدې ده، موږ 15 ورځو کې کولی شو هندوستان ته ډېر ښه صادرات وکړو، موږ ډېر ښه اړیکه لرو هندوستان دپاره، خو د پاکستان لاره راته نږدې ده، د لاهور لاره واګه لاره راته نږدې ده، مګر بدبختانه پاکستان همیشه منفعت د افغانستان یې نه ده غوښتی، د خپل د ګټې دپاره هر سیاست هر لوبې ته د خپل لوبو باندې ګټي او د خپل ګټې دپاره کار کوي، مګر بدبختانه چې حکومت بل مثل عمل ورسره ونه کړي، ورځ په ورځ موږ بسمانه یاستو. یو کال دا بسته لاره د تورخم بند پرېږده چې وګورو چې تاوان څوک کوي.
او دا لاره چې بنده شي مونږ کوی شو چې د خپل بدیل لاره ورته پیدا کړو. دغه چابهار لاره ښه لاره ده، بد لاره نه ده، مګر چې اصول سهولت تاجر ته برابر شي، تاجر وشي کوی چې په 20 ورځو کې د تاجر مال تر هندوستانه پورې 15 ورځو کې رسیږي. ډېر مننه. سلامونه او نیکې هیلې. څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ مننه. خیر چې خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. ورور که نظر دغه دی، زه د ننګرهار ولایت نمندارې ولسوالۍ نه خبرې کوم او دغه اخله معنی لکه دا دوی چې خبرې کوي چې حکومت داسې دی، حکومت داسې دی، حکومت خپل هم اقل دی. اول په تورخم کې دلته څه چې لارۍ چې پورې وځي 50,000 50,000 روپۍ اخلي، کانټینر له اجازه ورکوي، 10 لارۍ له اجازه نه ورکوي، صرف تشو لارۍ له دوی دا کوشش کوي 50,000 روپۍ اخلي. حکومت خپل اقل دی، د خپل په مخه راسته ونیسي. موږ یو مهندس صاحب چې له محمد نومیږي، هغه د لارۍ انتظام نیولی و، هغه نن په کور کې ناولې. حکومت خپله کمیسا ترانسپورټ والا مشکل جوړ کړی دی. د دوی 50,000 روپۍ ټیکې کې لارۍ چې خپله وچلې خو دوی تشې وباسي. دې تورخم ولایت چې دا چې په هغه ورځ یوه لارۍ نه وکته وځي نه پوسته ځي، چې ایاتان لا چې د دوی خلاص ایاتان زر لارۍ ختم وځي، اوس هم راځي ډکې لارۍ تشې لارۍ محصولونه کېږي. آیا دا ایات ولې خلک د غله پر ځای دیوال خوله نیسي؟ ایات یو سړی د غوږه ولې نه رانیسي چې پرون 10 لارۍ پورې وتلې تشې، نن زه راغلی یوه لارۍ نه را پورې وشي. ایات د غلا ته ولې ورته شریکه کړې ده؟ باید د دې ټولو مخنیوی وشي، ایاتان راشي او حق ونیسي. لکه ترانسپورټ والا 50,000 روپۍ اخلي، یوه لارۍ تشه پاکستان ته پورې وچوئ، کانټینر را پورې باسه، دی وایي تشه لارۍ در پورې باسم. آیا سوزۍ والا خو کل هم غرب دي که هر څومره مونږ وجود ته خارجه له توجه وکړو چې دا ته مونږ ته خبرې وکړي، خو نه په روپیو کې غیران خیر مونږ ته نه دی رسېدلی، نه خبرې کوي وزیر خارجه د خارجه دولتونو سجیه یا چور مکمل بند کړه یا سبزي ته راپېرې ما دا دې هم درشي که نه. ډېره مننه. دغه غږ په دې خپل حکومت کوو چې دغه غله د منځه وباسي. تورخم له دې هیات راولېږي، شخصي نفاتې وسره کړي چې دا غږ ته ما ته معرفي کوم یو دی. زه یې درښیم له ترانسپورټ والا کې مثال دی، په 05 پوسته ده، 40,000 روپۍ په لارۍ باندې اخلي، 15,000 یې ورسره تسلیموي. دوی دا پیسې د کمه کې دغه شی نه د کمه پر لارۍ ما دي پیسې دوی اخلي، ګټې چې دوی کې ولې دې غم ایات نه که ایات چې راشي لارې بندې شي قراره قراري چې ایات د مخې نه دا چې همدا تشې لارۍ دي. پرونه بابل پرونه پورې 200 لارۍ ولاړې، نن 500 لارۍ نشته دی. د ښکې نه یوه نه را پورې وځي، کته همدا پیسې دي اخلي، همدا ور پورې باسي. آیا یا ته د خدای خاطر وکړه، د رسول خاطر وکړه. دې له داسې منظم لکه کابل کې اطلاع محمد ناصر ده ته ووایه چې رفتار ودروه چې یوه غلطي دې وکړه، زه به دې غوږونه غوڅ کړم، یو ضمانت د مواري او شی دې واخله. آیا خو چې راشي بس همدا غلا د جیب دې دا که خیر خیرت دی، د جیب کله چې وروره وایي دنیا ورانه شوه. ډېره مننه ستا د پروګرام نه، ستا دغه نه باید چې دغه شي هم د مطابق حکومت وزیر د خارجه هم نه تجار کولی شي، نه لارۍ والا کولی شي، نه بل څوک کولی شي. ډېر خیر سي. ډېر مودان. بله مهمه خبره حاجي صاحب، ولې حکومت دا چې بهر ته د وارداتو زمینه نه برابرېږي، ولې داخل کې هغه میوې چې خرابېږي ولې په داخل کې عامه په هوای خلکو ته نه ورکول کېږي چې په داخل کې په مصرف ورسېږي، امنیتي ځواکونو ته لپاره خریداري کړای شي، یا همداسې فابریکې او کارخانې جوړ کړای شي چې هغه له طریقه موږ تولیدات ولرو. په دې تړاو تر اوسه پورې څومره کار سوی ده او که نه ده سوی، ولې په دې تړاو تر اوسه پورې کار نه سوی؟ زه دغه د ستاسو د برنامې د مخې نه زه وزارت زراعت باندې یو غږ کوم چې وزارت زراعت ته تجار سره همکاري وکړه، ته تجار ته زمینه مساعده کړه. ته خو فضل د خدای بودیجه هم لرې او څه کال یې ښه بودیجه هم لرې او ځایه پورې کړی د وزارت زراعت. تا ته مخ اړوم چې ته تجارانو ته فابریکې د روب جوړ کړه، چې روب راوړي، رومي نه واخلي، روب جوړ کړي او وچې خونې ورته ورکړه، نور مشکل ورته حل کړه. باید وزارت زراعت تجار سره ډېر زمینه ورته مساعده کړي. اوس څه ناڅه کشمشخانۍ او دا شیان یې جوړ کړي دي، دا ښه ده، دغه هم بیا هم یو څه ده. باید داسې فابریکې چې د میوو نه وچ پوډر جوړ کړي چې هم وچ مې کم شي، هم خلک مصرف کړي. او زموږ د موسم په فصل کې تعرفې د ګمرکي، اوس موږ میوه لرو، باید تعرفې ګمرکي 15 چنده پورته کړي. ایران نه موږ نور ضرورت فعلا نه لرو. د مڼو په وخت کې باید د ایران صادرات ته اجازه ورکړي،
نه وایم ورنکړي خو دویمه طرفه ورکړي چې دا د خپل د مڼې قیمت هم خو یو 200 روپۍ په بازار کې د زموږ مڼو په بازار کې په 80 روپۍ خرڅېږي، د ایراني مڼه راځي د 300 350 خرڅېږي. د ده مخه څوک نیوی شي؟ د ده مدیریت څوک کوی شي؟ تجار ګمرک ته پیسې ورکوي، ګمرک د اسلام قلعه او بندر تورغوندي دغه فرانه چې راځي قندار کې بیا ورته پیسې ورکوي، مجبور ده ورته ورکړي، ګازمې سیارې دروي، ترازوی دروي. تجار خو ټولو ته طالبانو ته پیسې ورکوي، ټولو ته معلوم ده چې موټر په 10,000 له 15,000 روپۍ فی ټیلر طالبانو ورونو ته هم ورکوي. تجار د واسې نه خو دومره کېږي. وخت چې مال راځي ورته بازار مساعد نه. او یو بل غږ کوم حکومت دپاره، بالخصوص وزارت زراعت ته، چې تاسو یو سړی خونه تورخم کې 2-3 جوړې کوي په ده چې د لاره اطمیناني لاره نه ده. کله چې تاجر د خپل میوه صادراتوي هلته 2 ورځې 3 ورځې پاتې کېږي، یا انګور یا رومي، باید سړی خونې چې دا خپله ټیلر ډایرکټ سړی خونې ته لاړ شي تر څو چې د لارې معلومات وشي چې دا تجار وشي کوی د خپل مال. 3 ورځې چې لاره باندې رومي، انګوري، زردالوي، هر څه ټول خرابېږي. تجار بیچاره حیران پاتې کېږي، برته یې راوړې ته موټر تاوان ورکړې، لاره یې څه ده؟ باید 2-3-4 خونې تورخم په لاره کې، تورخم نږدې سره سړی خونې جوړې شي چې تجار د خپل د وخت نه استفاده وکړي. ډېر مننه حاجي صاحب. بیا هم یو اړیکه راخلو. سلامونه او نیکې هیلې. څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ غږ هم راځي. خپل ځان را معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. مننه، اړیکې قطع شوه. بله مهمه خبره هغه هوایي دهلیزونه وو چې څومره مؤثر دي او په دې تړاو څومره تر اوسه پورې کار شوی دی او څومره بدیل لاره کېدی شي. د قرنطین په حسابو کې خو دهلیزو د هوایي ټول دنیا کې درېدلی، ټولو ته بهتره معلوم ده. مګر افغانستان دپاره دهلیزونه د هوایي هغه یو مشکل په ده ده چې د دولت تاوان د زموږ تاوان ده. بیا په دې 2-3 تنو کې د زموږ مال نه خلاصېږي. دهلیز د هوایي چورتکۍ باید روزانه ورته 200-300-400 تنه ورته زمینه مساعد وکړي چې تجار وشي کوی. چې بهر ملکو ته لکه اروپا باید تجار نه تضمین واخلي، $100,000 فی تجار نه تضمین واخلي، او فی تجار ته باید زمینه د خپله تجار ته زمینه د ویزه برابره کړي چې تجار وشي کوی. دا اتشې تجارتي چې هر کشور کې دا ټول وده دي. دا اتشې تجارتي چې لږ زره زحمت یې ایستو، مونږ به دومره خوار نه وو. تجار خپله وشي کوی، تضمین ورکړي، لاړ شي اروپا ته د خپل هر څه موسم دپاره بازارونه مهیا کړي دغه دهلیزو د هوایي د طریقه چې بیا هم یو څه صادرات او حجم زیات شي ښه ده. او که نه باید دغه ترانسپورت ترانزیت لاره د موټر د لارې باید سهولت ورته برابر شي، که نه ورځ نه په ورځ موږ بدبخته یاستو بدبخته کېږو. ډېره مننه حاجي صاحب. قدرمنونکو تاسو هم کولی شئ موږ سره اړیکې ونیسئ او بغیر د دې چې ستاسو غږ سانسور شي، ستاسو دردونه او ستاسو مشکلات موږ تر خلکو پورې رسوو. بیا هم یوه اړیکه راخلو. سلامونه او نیکې هیلې. څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ الو، السلام علیکم. مننه، غږ هم راځي. خپل ځان را معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. زه د بدخشان تلیفون درته کوم، حاجي محمد جان. مننه، خپل نظر هم را سره شریک کړئ. زه غواړم دا شی د کوم چې د موږ او تاسو حکومت د کوم شی د کوم یو افسر یا کوم شی هغه ټول د غږی کار یو دی وای موږ چې مال کې هم چې جوړ دي چې موږ غل ورته او سم ته چې موږ غل ورته باید دا تفتیش وشي. دا څوک دا کار څوک یو دا غل څوک دا نفر څوک دی دې لپاره ما دا. ډېره مننه، خیر سي. ډېره مننه. قدرمنونکو حاجي صاحب میرویس حاجي زاده د کرنې او مالدارۍ د خونې مالي رئیس او ملي سوداګر په خپرونه کې را سره وو. د نن خبره تر همدې ځایه وه، تر دې چې یو ځل بیا موږ ستاسو په چوپړ کې حاضر یو. ښه وخت ولرئ. په پاک څښتن مو سپارم.